د مور جالبه قصه. یوه مور د خپل ناروغ زوی د کټ خواته ناسته وه، ژړلې. ملایکه راښکته شوه، مور ته یې وویل: ای مورې، زه د الله جل جلاله لخوا راغلی یم، ووایه څه غواړې. مور یې ملایکې ته وویل: له الله جل جلاله څخه غواړم چې زما زوی ته شفا ورکړي. ملایکې وویل: پښیمانه کېږي خو به نه. مور ځواب ورکړ: نه. ملایکې وویل: اوس دې زوی روغ شو، خو تا کولی شول چې د خپلو ړندو سترګو غوښتنه دې کړې وای. یوه ورځ زوی مور ته وویل: مورې، زما مېرمن له تا سره یو ځای ژوند نشي کولی. غواړم تا ته یو ځان ته کور پیدا کړم، تر څو هلته جلا ژوند وکړې. مور له کور څخه بهر شوه، یوازې کېناسته او پر ژړا بوخته شوه. ملایکه بیا راښکته شوه. مور ته یې وویل: ودې لید چې ستا زوی له تا سره څه وکړل، اوس پښیمانه شوې؟ غواړې ورته ښېرا وکړې؟ مور یې وویل: نه پښیمانه یم او نه هم ښېرا ورته کوم. ته څه پوهېږې؟ ملایکې وویل: بیا هم د الله جل جلاله رحمت پر تا شوی، د الله تعالی څخه د خپلو سترګو دید غواړي. مور په ډاډ سره وویل: نه. ملایکې وویل: څه؟ مور یې ځواب ورکړ: له الله جل جلاله څخه غواړم ګور مې ښه او زړسوانده ښځه وي او وکولی شي چې زما زوی بختور کړي، ځکه زه نور هلته نه یم چې له خپل زوی څخه څارنه وکړم. د ملایکې له سترګو څخه اوښکې روانې شوې او د اوښکو 2 څاڅکي د مور په سترګو کې ورتوی شول او سترګو یې دید پیدا کړ. کله چې مور د ملایکې اوښکې ولیدې، ورڅخه ویې پوښتل: ملایکې هم ژړا کوي؟ ملایکې وویل: هو. د مور قدر وکړئ. مور هغه څوک ده چې 9 میاشتې په ګېډه، 3 کاله یې په لاسونو او ټول عمر یې په زړه کې ګرځولی.